په قزاقستان کې د یوې ترکۍ کارګو الوتکې د رالوېدو له امله 4 پیلوټان او پر ځمکه باندې 30 کسان ووژل شول. یوې مصري محکمې د حکومت لخوا سعودي عربستان ته د 2 ټاپوګانو د ورکړې پلان رد کړ. یو شمېر فلسطینیانو او د حماس ډلې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو څخه ډډه وکړي. په اندونیزیا کې د اسلامي توندلارو ډلو شاوخوا 1000 تنو غړو د پولیسو پر ضد مظاهره وکړه او د پولیسو د ولایتي قوماندان د استعفا غوښتنه یې وکړه. او یو عراقي ځوان هنرمند د هغې 3000 کلنو لرغونو مجسمو په شان نورې مجسمې جوړې کړې دي چې داعش د نمرود په ښار کې نړولې وې.